طالبانو له پاکستان څخه لاره ورکه کړې ده. چابهار بندر په اړه هند سره د تازه خبرو وروسته اوس پاکستان وایي د ګوادر بندر درته خلاصو. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د افغانستان د صادراتو په موسم کې لارې بندوي او همداراز پر وارداتو هم بندیزونه لګوي. کله چې طالبان پوه شول چې پاکستان هیڅ کله د افغانستان دوست نشي کېدای، نو په بدیلو لارو یې فکر وکړ چې تر ټولو ښه اپشن د چابهار بندر دی او په دې اړه هند سره هم خبرې نهایي کړي ښکاري پاکستان ورخطا شوی. تازه خبر دا دی چې په چابهار بندر کې د دایمي نمایندګۍ جوړولو په موخه د طالب پلاوي تر سفر وروسته د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وايي اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغانستان د ترانزیټي توکو لپاره د بانکي تضمین اړتیا د بیمې په ضمانت بدله کړي او افغانان به وکولی شي چې له یادې لارې څخه د صادراتو او وارداتو لپاره کار واخلي. محمد صادق د شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې پاکستان پریکړه کړې چې د بلوچستان د ګوادر له لارې د افغانستان د ترانزیټ لپاره د بانکي ضمانت اړتیا د بیمې په ضمانت بدلوي. نوموړی وایي دا بدلون به د کیمیاوي سرې یا امونیم فاسفیټ او نورو توکو لکه غنم او بورې واردولو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د رسنیو د رپورټونو له مخې د استثنا یوازې د کیمیاوي سرې په برخه کې ده. محمد صادق وایي د پاکستان له لارې د افغان سوداګرۍ دغه اسانتیا به له افغان سوداګرو او کارکوونکو سره مرسته وکړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی د ګوادر له لارې د افغان سوداګرۍ لپاره د اسانتیاوو رامنځته کولو په اړه دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو پلاوی تېره ورځ چابهار کې د دایمي نمایندګۍ جوړولو لپاره ایران ته لاړ. طالبانو ته نږدې سرچینو بیا ویلي چې دوی بدیلې لارې پیدا کړي او اوس په دې هڅه کې دي چې د پاکستان له لارې سوداګري صفر ته ورسوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.